السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور ولی الله. یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې آنلاین ارنینګ وکړئ، مطلب د انټرنیټ څخه ځان له پیسې وګټئ. نو ملګرو د دې دپاره ویډیو تر اخره پورې وګورئ، او که تاسو تر اوسه پورې زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو دا ورسره سبسکرایب کړئ او خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو سمپلی د دې لپاره به تاسو ته د یو اپلیکیشن ضرورت وي. دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی. ټیک ده، کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ، د تاسو کولاو کوئ، نو سمپلی دې کې به تاسو څه وکړئ، دا بس تاسو نه لاګ ان غواړي. مطلب لکه څنګه چې تاسو نور فیسبوک څخه لاګ ان کېږئ، هغه شانتې به سمپلی دې کې تاسو څه وکړئ، لاګ ان به وکړئ. چې کله دې کې تاسو لاګ ان وکړو نو ټیک ده، بیا که تاسو دې کې خپل ملګري انوایټ کول غواړئ، ټیک ده، چې کله تاسو ملګري انوایټ کوئ نو تاسو سره بس تاسو پیسې څه کېږي، سیوا کېږي. د دې نوم دی فای ایپ. مطلب دا یو داسې نوی ایپ دی چې لا لانچ شوی نه دی، او میبي چې زر به لانچ شي، او چې کله لانچ شي نو چې څونه ارنینګ تاسو کړی وي نو هغه پیسې ته تاسو بیا په ایزي پیسه یا په موبي کیش باندې خپل موبایل ته ویستی شئ، مطلب خپل اکاونټ ته اړولی شئ. دا وګورئ تاسو دلته پکې اوس ما دونه ارنینګ کړی دی، ټیک ده، دا وګورئ 37.832 دا زما ارنینګ دی. دغه شانتې دا وګورئ تاسو اوس دې ته به تاسو خپل ملګري څنګه انوایټ کوئ. دلته تاسو له راکړی دی انوایټ، ټیک ده، نو صرف سمپلی په دې انوایټ باندې تاسو کلیک وکړئ، ټیک ده. دا وګورئ انګلیش دی، صحیح ده، انګلیش پوه کوئ. اوس چې کله تاسو په انوایټ باندې کلیک وکړئ نو د دې ځای نه تاسو څه کولی شئ، دا لینک چې دی دا کاپي کولی هم شئ، او که لینک نه کاپي کوئ نو دغه شان د ډایرکټ خپل ملګري ته ولېږئ، نو چې هغه یې هلته انسټال کړي نو انسټال کړي خپل موبایل ته، نو دا تاسو څه کړو، ستاسو په ترو باندې دی انوایټ شو، او ستاسو به دلته مایننګ سیوا شي، تاسو له به ارنینګ سیوا وکړئ. ډیره اسانه طریقه ده د پیسو ګټلو د انټرنیټ څخه، چې څونه تاسو ارنینګ کړی وي هغه دونه دې بیا تاسو خپلې پیسې په ایزي پیسه یا په موبي کیش باندې راوباسئ، او ډېر زر دا لانچ کېدو والا ده. لکه څنګه به تاسو کتلی وي څنګه چې ډالر وي یا بل درهم وي، ریال وي، دغه شانتې دا هم موږ سره یو کرنسي ده، ټیک ده، بالکل نیو کرنسي ده، فرش کرنسي ده، اوس به لانچېږي. چې کله لانچ شي نو کېدای شي د دې 1 روپۍ موږ سره د ډالر نه هم ګرانوي، مطلب ډالر موږ سره په 160 روپو کې ده، کېدای شي دا موږ سره د ډالر نه سیواوي. نو دغه شانتې ډېر د کار اپلیکیشن دی د آنلاین ګټلو پیسو اخیستلو دپاره. مطلب څوک د آنلاین پیسو ګټلو شوق لري او غواړي چې زه د آنلاین مایننګ وکړم، آنلاین ارنینګ وکړم، یا د ځان له آنلاین پیسې جوړې کړم، ټیک ده، نو د هغو دپاره ډېر د کار اپلیکیشن دی. صرف خپل موبایل ته یو فیره انسټال کړئ او د ورځې صرف کولاوئ، مطلب د 2-3 منټو دپاره پکې صرف لاګین کېږئ، صرف 2-3 منټه استعمالوئ. د هغې نه بعد به داسې کېږي تاسو سره چې کوم ارنینګ دی، ستاسو مایننګ دی، هغه به کېږي. ملګرو امید لرم ستاسو ته ټولو به ډېر زیات خوښ شوی. که خوښ شوی نو لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ. راتلونکي ویډیو پورې د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.